د پسرلي پیل ورسره په څنګ کې تخریبات د ځینو خپلسرو ودانۍ د کابل ښاروالۍ له لورې ژمی سړه هوا او لوړ کابل په ژمي کې طبیعي ده چې دا چارې ناشونې دي دا چې څنګه د بهار لومړۍ ورځې شپې پیل شوې نو اسلامي امارت هم په خپلو پروژو باندې لاس په کار شو شروع کوم په نامه د لوی او بخونکي څښتن تعالی پر سپېڅلي نامو د سلف پټن یوټیوب چینل خوږو او زړه ته رانږدې لیدونکو په ګرمو ګرمو سلامونه مو یو ځل بیا هرکلی اوسېږم شي درته وایم او هیله ورځو مې دا ده چې ټول روغ خوشحاله او د صحت جامې مو په تن واوسي نن د کابل مشهورې سیمې او ساحل دارالامان ته راغلی د دارالامان له ماڼۍ څخه پیل کېږي او په دوغاباد باندې پایښت مومي د سړک کامل جزئیات لا نه دي واضحه شوي په نورو راپورونو او ګزارشونو کې ته کوشش کوم او هڅه او کوشش دا هم کوم چې مسؤلین پیدا کړم د هغوی سره د دې پروژې په هکله باندې وغږېږم ټول معلومات او جزئیات تاسو ته درکړم تقریب ګورئ چې په علني شکل باندې روان دی البته کیڼ لور ته او ښي لور دواړو طرفونو ته نو ارزومند یم چې زموږ د هیوادوالو مصاحبې او مرکې هم را سره په ګډه وګورئ او دغه د تخریب یو بعضې انځورونه او ویډیوګانې هم را سره ننداره کوي بیننده‌های نازنین و قابل قدر بازم خوش آمدید به همایتان میگیم و با امیدی که خسته نشده باشین همراه بیادر ماشاءالله تو شیک و پیک معلوم نشد این ویرانکاری و دایما دکا سلام بیادر خوش آمدید سلام بیادر خوش آمدید تام خوب است بخیر بخیر باشید تان مبارک زنده باشید شما مبارک هنوز عید مانده بخیر مزاق کردیم نه اگر وقت ما شوخی میکنیم اگر به زبان شیرین به بیننده ما خودم معرفی بکنیم من خودم فیصل هستم بسیار خوب دیگه میجا فعلا کار روان است دیگه ما دولت تقاضا میکنیم که بیادر کل به مردم که چیزی خانه‌شان ویران میشه یا چی میشه برای زمین مساعدت چی کنه نه مساعدت خب کلی کردن و میکنه این پالیسی اسلامی امارت است ان شاء الله میکنه با شما معلومات نیست که چقدر خانه تخریب میشه والله دیگه خانه تخریب زیاد میشه چیزی که خانه در نقشه آمده و خانه تخریب میشه دیگه از این کارا خوش هستین یا ناراحت والله ما به خاطر از این خوش هستیم که سرکا جا میشه وطن ما آباد میشه دیگه از وضعیت فعلی و امنیت چطور؟ وضعیت فعلی امنیت بسیار خوش هستیم. واقعا یک دولت خوب است. برای کل همین گفایی را که میزنید زیر تاثیر کسی خود نیست. نه خیر چرا زیر تاثیر کسی باشم. میره واضح میگم براتون که ما از دولت خوش هستیم به خاطر که یک آبادی با ما شما میکنه، یک سرکار با ما شما میسازه. خوب است این سرک هم آزاد شود. سرک بسیار خرد است مردم وضعیت است. دیگه سرک هم آزاد میشه و خیر چیزی که آباد میشه باید ما شما هم کاری کنیم که وطن ما شما است نیست که وطن بیگانه است. بخیر باشید. قربانتان. تشکر. سلامت باشید. زړه ته رانږدې او خوږو لیدونکو یو ځل بیا درته هرکلی وایم د ورور خبرې او مرکې خو ما اورېدې راځئ د دې بل ورور نظر هم والو چې هغه ته څه وایي په پښتنو کې سلام ورور ستړی مه شې وعلیکم سلام خیر وروره په خیر طبیعت ښه ده په خیر اوسې وروره ژوندی اوسې ماشاءالله تکړه شوی خو په دې ګوره ښایسته پښتو دې زده کړې او انشاءالله او چی حال احوال صحت چطور است شکر خدا است تو خوب هستی بخیر باشی بیادرم خدا معرفی کنی عبدالرحیم هستم باشنده دوغابات باشنده دوغابات اول خو یک پرسان پیدا شد همراه ما این دوغابات چرا دوغابات میگه دوغابات والا همیشه ما نمیگم خود دوغاباتش میگه دوغ ما شړومبې میگیم درست است درست است خو شاید آبادیش اینجا باشه دوغابات دوغابات بله از سرک از کار خوش هستین ناراحت والا خوش هستیم دیگه که سرکای ما آزاد میشه او بیروبار هم کم میشه زیادتر بیروبار بود حادثات ترافیکی من زیاد میشد ان شاء الله خوش هستیم از سرک سازی ها که ساحه کلان شه خوب شه خو با یک حسابش که به خاطر جایای مردم چیز گفتن نمیتونیم که پولش پرداخت میکنه نمیکنه ما عادت زیاد برنامه رفتیم مردم بسیار به خوشی پیسه خو پول خود اخذ کرده تو کسی ما ندیدیم که برای ما گفته باشه که بیادر ما پیسه و پول خود نگرفتیم هر کسی که خانه‌اش تخریب شده باشه یگان جایی که مثلا
نقشه سابق نبود حال سرش نقشه آمده. کسانی که مثلا زمین شرعی قواله داره با اونا همو پیسه زمین هم تادیه میکنه اسلام. بس سلامت باشین، خوش باشین. از دولت خود ما بسیار زیاد خوش هستیم که به خاطر از زمین که پول مردم پرداخت کرده و به خاطر سرکم. این سرک شروعش از کجاست و تا کجا میره؟ شروعش از ساحه دالمان تا گلباغ فعلا. گلباغ. بله. آره تغییر دادی همون نام دوغابات را به گلباغ تبدیل شد. از دالمان خو حتی گلباغ سرک دوغابات است. خو سرک دوغابات است. این منطقه او طرف که است باز به نام گلباغ یاد میشه. بله قلاره گلباغ. مردم براستی هم خوش است. خوش است، زیادتر کلگی خوش است. بخیر باشه. خوش سلامت باش. قربانت. تشکر. خداحافظ. سلام علیکم کاکا. علیکم بیدار. صحت خوب است؟ چی حال داری؟ بخیر باشی. تخریب کاری روان است. سرک پراخ میشه. شما چه براز خوشی میکنید؟ ما بسیار خوش هستیم سرک جور شه بیدار برای آینده مردم رابندی نشه، مریض در وقت خود برسد، مامورین در وقت خود برسد، سر آزادی خود دیگه کارت خوب میکنن، کارت بیدار بنیادی میکنه این مردم. شما دیگه خوش هستید؟ بله خوش هستیم. خوش باشید. خوش باشید. تشکر. بخیر باشید. بهتره خبره دا وي چې حق باید حقدار ته وسپارل شي. دومره په زیاته پیمانه د عراده تګ راتګ او دغومره وړکی کمکی سرک آیا دا بسنه کوي؟ نه، هېڅ هم په دې منطقه کې سټنډر خدمات نه دي ترسره شوي. دا خبره د زړه د درده کوم او باید ووایي کوم، ځکه واحده لار همدا رسنۍ دي چې حقیقتونه راسپړي او ځي. سلام ورسره مشي. خیر اوسې، ته ستړی مه شې. څنګه وروره ښه یې؟ جوړې په خیر خیرت. بخیر اوسې، ژوندی اوسې. د کوم ولایت یو نوم دې راته ووایه؟ نوم مې سمیع الله دی، لغمان ولایت یم. یاره که لغمان که خو ما داسې سړی نه ولیدلی. ولې نه؟ کابل کې مې لغمانی ولیده. ژوندی اوسې، قدرمن شې. ته څه کار کوې دلته؟ څه مصروفیت لرې؟ زه ډریور یم، اسکواټور شوم. اوهو اسکواټور ته کلیوالو سړی مې پیدا کړه ښه ښه صحیح ووینې زما د چینل له طریقه. ښه تقریب تاسې روان کړی د چا په خوله د چا په وینا؟ دا به شرکت ته ښاروالۍ د کابل ښاروالۍ. د کابل ښاروالۍ. خوشحاله یې؟ ولې نه خوشحاله دی؟ کار روان ده، کار ده، د وطن آبادي ده. وطن آبادي ده بس. چا خو مخنیوی نه دی کړی؟ نه نه انشاءالله هېچا نه ده. پخوا دې کله داسې تقریب ترسره کړی؟ نه جمهوریت چې نه ده کړی، یو دیني نظام چې کړی دې نظام کې دې کړی. ولې هغې وخت یې ولې نه کړ؟ هغه وخت نه یم سره مخ شوی. نه یې مخ شوی که نه؟ څونه کورونه دې وران کړل؟ یاره تقریبا داسې وښیه چې دغه ټول 360 کوره دي که څو کوره دي دغسې کورونه دي. 360 خلک څه وایي؟ نیمایي م خلک هېڅ هم نه وایي، خلکو ته یې بس خپلې پیسې ورکړي دي او بس غلي ناست دي. ځمکه د دولت وه؟ د سړک ځمکه وه؟ یاره دغه معلومات یې نشته راته، خو ځمکه کورو پیسې ورکړي دومره معلومات. د کورو پیسې چې ورکړي دي نو دا املاک دی د سړک دا املاک دی د سړک دی. نه بس له هغه نه دغومره ډېر نه خبر هم نه یو خبر نه. خوشحاله آباد اوسې ګرانه، خپل کار نه راځي. شکر د زه دې چې فقط راځي او خوشحاله یې ژوندی اوسې. مننه.
ستړي به شي خوږو لیدونکو یو ځل بیا د تارکلی وایم او بس خپرونه مې هم نوره د اخري یو مرکه راغلم د دې ورور سره غږېږم. سلام ورور سره وعلیکم سلام. څنګه ورور ښه یې؟ قراري ده ښه خو یې؟ ژوندی اوسه. څومره روژه ده اوله ته دا ویوه مړه؟ روزه خو فقط 22مه. 22مه؟ 22مه که 23مه ده؟ 23مه ده. 23مه. یوې روژې نه مې بېغمه کړې که نه تا به اوس وګوره 21مه حسابوله یا 22مه. 22مه. نوم مبارک دسې ده ورور؟ محمد اجان. محمد اجان. د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ څنګه دې راپېښه کړې؟ زه د دې ګلباغ اوسېدونکی یم. ګلباغه. سړک چارې روانې دي که د تخریب؟ د سړک اوس تر اوسه پورې سړک نشته، د تخریب روان. تخریب روانې دي. و یا اوسه پورې لا کیسه په څیرلو کې روانه ده. ګنډل خو لا نه دي شروع شوي؟ نه ګنډل نه شروع شوي. نه چې وایي څیرې نه کړي ګنډل هم نه کېږي که نه؟ نه نه همداسې به وي. و نه همداسې ده و. د زړه نه راته ووایه له دې کاره خفه یې خوشحاله؟ خوشحاله څنګه خوشحاله نه یم؟ د وطن آبادي ده. ډېر د زړه نه دي ویلې یاره. و د وطن آبادي ده. سړک جوړ دی دومره خو ما فکر کړه دا سړک به څه وخت جوړېږي. دا څه وران ده. سخت ازدحام دی په دې طرف باندې. ډېر سخت خرابه ده سړک. تاسې د کومو مشکلاتو سره مشتو ګریوان وایي؟ دا اکثریت وخت د جمپونو سره د موټر مشکلات سره. دا خو ټول 4 متره سړک دی که نه؟ و نو اکثریت وخت لاره په دې دوغابات کې بنده وه. یو ساعت به ولاړ موټر به لاړ شي. مریض رنځور مشکلاتو سره اخته وي. مشکلات و. د دې سړک په جوړېدو سره به ټول حل وفصل شي. و انشاءالله. نوره د څه غوښتنه ده دولت نه؟ والله چې آبادي راشي په حساب باندې د سړک برقونه یې ولګول شي، ښه بادي وشي، بیالې صحیح جوړې شي، اوبه صحیح نه دي وتلي دي. دارالامان به یو تاریخي ماڼۍ ده. و نو بالکل مخامخ دارالامان ده. ډېر به ښایسته شي. طبیعي ده چې دا ځای ښکلی و بالکل ښایسته به جوړ شي. ژوندی اوسه. خوشحاله اوسئ. قدرمن شي. زړه ته رانږدې خوږو لیدونکو هېوادوالو نظرونه مو واورېدله. اگر که موږ او تاسو ټول په دې سره پوهېږو او باید پوه شو کوم ځای کې چې تخریب کاري، کوم ځای کې چې ړنګول وي، طبیعي ده چې انسان خفه شي. خو دلته خلک په ډېر افتخار سره وایي او په ډاګه وایي چې موږ ډېر زیات خوشحاله یو. دا د وطن د ترقۍ او د آبادۍ خبره ده. د دارالامان ماڼۍ چې یو تاریخي سیمه او ساحه ده، ټول نړیوال یې پېژني. افغانان خو په مجموع کې نو طبیعي ده چې دغه خلک د دې ستونزو د دې مشکلاتو نه خلاص شي او بالاخره داسې یو سټنډرډ سره جوړ شي چې تر څو پورې د چا خبره نړیوال په موږ او تاسې شابسې ووایي چې آفرین او شابسې ښه خدمات هم وړاندې کړل. خوږو لیدونکو خپلې خبرې به راونغاړم. که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی در سره لایک کومنټ شیر او سبسکرایب کړئ. ښایسته او ښکلي ګلالي نظرونه مو راته راولېږئ. تر یوې بلې خپرونې چې زه صاحب الله صافی ستاسې په درانه حضور کې حاضرېږم. تاسې په لویو بخښونکي خدای سپارم. راځئ تاسې را سره یو بعضې ویډیوګانې او کلیپونه وګورئ. ما ته اجازت راکړئ تر بلې خپرونې. د الله په امان. چیرته ځي؟ دا یې هغه ته ځي چې وته تقریبات کړی. یو بل کار